بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګریزي د زده کړې مینوالو، اولنی سبق دی. اولنی سبق د الف با تا سا دی. هر زبان خپل الف با تا سا لري، لکه عربي چې الف با تا سا لري، انګریزي داسې الف با تا سا لري. عربي حروف ته حروف هجا ویل کیږي او دې ته حروف هجا نه بلکې دې ته موږ الفابیټس وایو په انګلیش کې. الفابیټس نو دا چې دي دا شپږ حروف دي. دا پر دوه قسمه باندې دي، یو غټ حروف دي، یو کشنی حروف دي. غټ ای بی سی او کشنی ای بی سی. زما په څنګ کې چې کوم تاسو ته معلومیږي لوړ حروف چې دي دا غټ ای بی سی سره دي او کښته چې دي دا د وړې ای بی سی یعنی د کشنی ای بی سی څخه دي. کم حروف چې تاسو ته سور رنګ راوړي دغه سور رنګ والا حروف دغه موږ وایو، تاسو را سره تکراروي نو تاسو به پر ژبه باندې هم واورئ دا حروف او لیکي په خپل کتابچه کې هم بیا ولیکي. اول حرف A B C D E ګوره اول لفظ A و دا E دی، په دې کې فرق کوي. E F G H I J ګوره یو G دی یو J دی، په دې کې فرق کوي. J K L M N ګوره د M N د دې فرق شته. O P Q R ګوره R یا R هلته پالته چې بیا تلفظ پکوو په کومو خبرو باندې په بعضې ځایو کې اوس هغه بیا په R باندې اوړي، دلته اوس موږ R وایو. R S T U V W X Y Z یا Z ګوره Z یا Z دواړه ویل کېږي. Z دا شپږ حروف دي. دا چې کوم درته دغه که دا وړای بي سي او غټې بي سي دواړه درته دغه سوله درته ذکر سوه درته وویل سو. نو تاسې په خپلو کتابچو نوټبوک کتابچه ته په انګلیسي کې نوټبوک ویل کېږي، نو تاسې په خپل نوټبوک کې ولیکئ د ځان سره، نو یاد یې کړئ چې په یاد باندې دا حروف تاسې ویلی سي. دا بیا خپل قسمونه لري، خپل اوازونه لري، اوازونه هم درته وایم، د ټولو حروف اواز درته وایم. دا بیا ځان ته قسمونه لري چې بیا هغه یو قسم کنسونینټ یو اول دا حروف درته جلا کوو یا سینې واولز دا ټول درته جلا کوو په ډیر اسانه ترتیب باندې. صرف زموږ سبقان تاسې تعقیبوئ، زده کوئ.
کم لفظ چې زه وایم ستاسو سره ته زما سره تکراروئ، زه درته وایم تاسې تکراروئ را سره. هغه د دې دپاره چې ستاسې پر ژبه باندې هغه لفظ واوړي، ډېر په اسانه ترتیب، ډېر په ښه ترتیب باندې زه ستاسو سره دا خدمت کوم. نو تاسې د خپل ځان سره خدمت وکړئ چې زه څنګه ستاسو سره خدمت کوم، ستاسو د طرفه ماته هیڅ ګټه نه راځي، دنیایي هیڅ ګټه ماته نه راځي، خو زما چې زه دا خدمت ستاسو سره کوم تاسې د خپل ځان سره وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.